اوسه پورې ډویټونه زما نیا سره کول دا دلته وادرې د اوبو کې میا توره نیسي خالي پلاو ته ګوري اوسه ستا مینه زړه شوې ته ډسپیر شوې ما ته نوي نوي سیمپل سیمپل قرآن ته ووهي ولي ځان کوې هلکه په دا جنکیان جواب ورکړو ولي ورته جواب کښېنه ایره کله راته سپېږمې ښکاري کله راته سترګې سترګې م خړې خړې دي واده دي لکه راتلونکی نسل زه غلطه جینۍ یم غلطه جینۍ بلکل نه یم دا واوره ګوره ولې خبره ده کس زه یو میاشت په روزه کې لایف نه وم نه اتا د یو بطن لاندې راغله که 2 میاشتې نه راغلی وم نه د جینکیانو خو تا نه به سم لک شی جوړ کړې وه ارام کښېنه قرآن وهل نو خو زه د لایف کوني شویم د ریل کوني خو نه یم که ته صبر که دا به ریل کې هم دا کار د دې جینۍ تپوس که دا اوس دې نه وغواړم د کوناټو پکچر هم رالیږي نه بلکل نه بچې ته اوس ته چې دا که نه آنلاین په ټوله کې دې ګوته وم د بچې لورې بچې مه وایه دلته ما ته بچې ورته مه وایه جان ورته وایه چې ته ما ته د تصویر راولېږه خو زه خو چا ته تصویر نه درلېږم ښه شوه ایره ملګرو په 50-50 اوسئ دا ټول بکواس تا نه جوړېږي صحیح تا وویلې بچې چېرته ویلې زه خو چوپ ناسته وم ته مخکې دې سره ولې خبرې کول کونډه موره ایرا بوکه بوکه به نه کېږي دا بچي بچي نه تېره شه سمه ده چې زما زمینګ به خدا زوانم باندې غوسه کېږه مخکې به خلکو ورور ویلې اوس بچی وایي بس یې خوند وکړو استغفر الله ښه شوی ولې نور هم داسې جنکیان سره لایف نور هم دغسې جینکیانو که په وخت مې واده کړی اوس به مې ستا عمره بچي ګرځېده خو تا ته څوک ووایي چې واده مه کوه دومره غټ شوی یم دا اوهوی ما لایف ته څوک راغلی ده خبر یې ولې او خبرې ته ورغلې ماشین نه خنده ولکم نږدې ولکم د قربان سلامونه ورشه بل څه په برخه دي که نه شک څه ته کوې اوسئ زه اوکې اوکې بند که میوزیک هم خپله چالو کېږي اوسئ قربان هلته جنجال مې اخیست اورم لکه دا 150 څوک دی مړه دا هلکان نه دي قسم په ولی الله دا کسان بلاک که مړه خو چې بلاک یې کېدل دی بیا د اتېکار لভ یو برو جس مننه په لایف کې چې کرونا د آیسکریم مه رالېږه آیسکریم راته مه رالېږه ارمانو لب یاره دوستانو کمال خو د آیسکریم مه رالېږه یې ولا زما اصلي دشمن قسم په خدای نورزی دی که ورته یم دا شی نه پې بند که ولا کې بند دی سمه ده یو دانه دی ام کې ان ام دی سهار راشي ماښامه پورې ناست دي یو رالیږي یو رالیږي شعر خو اوس ختم شوی دی اوس یو بل لا پیدا شوی مړه پرون خو سر ډېر راولېږي ولا زما پوزه غټه شوې خلطم او د آیسکریم د ټیک ټاک نه ختم کړي ډاکټرانو باندې بېرته پوزه وړه کېږي که نه او ورې نو پلاستیک کوه که نه والله قسم دی اپریشن به وله کوم دوستانو والله قسم ولې مړه زما پوزه غټه شوله یاره نه ولي دا چېرته ونه کې ته خو هسې ستا والا پوزه ډېره ښایسته ده نن سبا اوږدې پوزې پسې خلک ګرځي ګاډی واړې اوږده پوزه پسې څوک ګرځي اوږده پوزه پسې څوک ګرځي ګاډی